ته صبر وکړه زه 15 دقیقو کې ځان رسوم. هو زه صحیح شو خدای په امان. یا خدای پاکه زما ټوله هیله تا ته ده که د پاسپورټ کار مې ونه شي نو ناروغ مې مري. صادق وروره ولې خفه ناستې؟ خیرت خو ده؟ ساحل وروره څه درته وایم ناروغ لرم. بس ستا خبرې ټول ما واورېدلې. ته داسې کار وکړه د پاسپورټ رئیس ته ورشه او هغه ته زما نوم ورکړه. ستا کار به په 1 ساعت کې وکړي. هغه ځکه چې د پاسپورټ رئیس زما خپل دی. ډیره مننه خیر اوسې. ساحله دلته څه کوې؟ کار کوم وروره. ته دیاړي کوې ستا د ځوانۍ وخت ده ته باید تجارت وکړې نه دیاړي. وروره تجارت په پیسو کېږي او بیا زه خو سرمایه نه لرم. چې سرمایه نه لرې نو خپلوان خو به لرې که نه له خپلو نه قرض واخله. خپل له کوم ځای نه شي؟ زه بیخي خپلوان نه لرم. ساحله تا خو یو څو کاله مخکې راته ویلي وو چې زه هېڅ خپل خپلوان نه لرم خو اوس د پاسپورټ رئیس هم ستا خپلوان دی. یو وخت زه غریب وم. ما ته مې خپل خپلوان ټول پردي شوي ول او ما نه یې مخ ګرځولي ول او ما بیا خپل د ژوند سره مبارزه وکړه تر څو ځان هدف ته ورسوم او اوس پردي هم راته خپل شوي. ته ورشه خپل کار وکوه. مننه.